د خوشحال سادات تازه خبرې چیرته تللی و او څه یې وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو ارشد امنیتي معین جنرال خوشحال سادات تېره شپه د افغانستان امریکایي پوهنتون ته تللی و او هلته یې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې سږ کال په ټول هېواد کې داعش او طالب ډلې شرمناکې ماتې وخوړې. خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د ورتګ موخه د دې پوهنتون له محصلینو سره د زړه خواله کول و او هم یې هغوی سره د خپل 14 کلن نظامي ماموریت په اړه خپلې بشپړې کامیابې تجربې هم شریکې کړې دي. خوشحال سادات د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې محصلینو ته د وینا پر مهال وویل چې سږ کال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره تر ټولو ښه او د لاسته راوړنو ډک کال و چې پایله یې تاسې او هم ټولو هېوادوالو د رسنیو له لارې ولیدله. سادات د پوهنتون محصلینو ته د خپلو خبرو په دوام وویل افغان ځواکونو سږ کال د عملیاتو او هم د جګړو پر مهال لږ تلفات درلودل، ډېر اصلاحات مو راوستل او د یوه خاص لرلید په اساس مو د کورنیو چارو وزارت چارې مخته وړي دي. نوموړی زیاتوي د تېر کال په پرتله دوی سږ کال په ټول هېواد کې ځانګړي عملیات 25 برابره زیات کړي دي چې د همدې علت له امله سږ کال داعش او طالب ډلې په افغانستان کې سخته شرمناکې ماتې وخوړه. سادات زیاتوي موږ د افغانستان له دفاع څخه غافل نه یو. نوموړي هم دې ته په اشارې سره وویل چې دا مهال د افغان ځواکونو په زړورتیا سره په ټول هېواد کې سازماني جرمي شبکې له منځه وړي دي او ورسره یې د کوچنیو جرایمو د کچې د ټیټوالي لپاره وویل چې څو اړخیزې مبارزې ته اړتیا لرو. نوموړي د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په خطاب کې وویل چې زه د افغانستان راتلونکي ته هیله مند یم او باور لرم چې افغانستان به وروسته نه ځي بلکې ورځ تر بلې به د تحصیلګرو ځوانانو پر مټ مخ په بره روان دی. په هر حال تاسو د جنرال سادات د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.